السلام علیکم. تاسو ګورئ د پی ټی وی پښتو خبرونه او زه یم الیاس کاکړ. د پاکستان هیواد ته په 12 سلام اگست د خپلواکۍ میاشت ده. په ټول هیواد کې د تاریخي جشن د لمانځلو پیل سوی دی. سږکال به د اګست 14 نیټه د دې ارادې په غبرګون سره لمانځل کیږي چې و دښمن ته په هر میدان باندې ماته ورکول شي. د حق په جګړه کې و شهیدانو ته د حقیقت پیرزوینې او مړینو غازیانو ته به د درناوي سلام وړاندې کیږي. پاکستان به تل زنده‌باد وي. د نظریاتي او جغرافیایي سرحدو ته ساتنه او د خپل هیواد د سولې او پیاوړتیا ساتلو دپاره د قوم ارادې تر پخوا هم پیاوړې او توانه دي. وزیر اعظم شهباز شریف د ترهګرۍ د ناسور په پوره توګه د ختمولو د پخې ارادې څرګندونه کړې ده. د حق په تاریخي جګړه کې د نیا د پاکستان پر بریالیتوب وماني. د فتنه هندوستان او فتنه الخوارج په ملتیا د هولس د ټولو دشمنانو د پوره ختمولو پر کړنلاره باندې عمل تر سره کیږي. ټول نړۍ د ترهګرۍ د ختمولو په لړ کې د کامیاب کاروایانو ملاتړ کوي. د مهي د نوي نیټې په مقدماتو کې د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت فیصله آباد ډېره لوی پرېکړه اورولې ده او 195 جرم کوونکو ته سزا واورول دي. عمر حیوب، شبلی فراز، رایحه درکرل، محمد حمد چټي، کول شوزب، سرتاج ګل او فرح هغه په ملتیا نورو لاسلرونکو ته د لس کاله جیل سزاوي واورول سوي دي. د اطلاعات او نشریاتو وزیر عطا رډ ویلي دي چې موږ په هیواد کې د قانون د حکمرانی غوښتونکي یو او د مهي د نوي نیټې په اړه د مقدماتو پریکړو ته په درنه سترګه ګورو. د منل سوو ثبوتونو په رڼا کې عدالت سزاوي واورولې. سزاوي د سپا پلټنې په رڼا کې د آئین او قانون د لارې په پاللو ورکول سوي دي. دغه شر خوښونکو هغه چارې ترسره کړې چې دښمن هم نه یې ترسره کړي. په را روان وخت کې بیا څوک د داسې کولو جرأت هم ونه کړي. موږ ته پر سفارتي او عسکري محاذونو باندې کامیابي په برخه سوي دي. اګست د خپلواکۍ او خوشحالي میاشت ده. د هولس لپاره د خوشحالۍ زیری دا دی چې حکومت د پټرولو په بیه کې 4.50 پیسې په یو لیټر کې د هرزانه کېدلو اعلان کړی دی. نوې بیه به 240 کالداري 1 پیسې وي او د ډیزلو په بیه کې په لږ زیاتوالي سره 215 کالداري 3 پیسې بیه ټاکل شوې ده. نوټیفیکیشن جاری کړل شوی دی او د نوې بیه پیل شوی دی. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بګټي په کچی بیگ او مستونکي د ظالمانه قتل د پیشي نوټس اخیستی دی او د دوو بې ګناه کوچنیانو بل د خاوند او میرمنې پر وژنه باندې وزیر اعلی ډېره خواشیني څرګنده کړې ده. هغه وایي چې پولیس ته پر وژنه کې د لاس لرونکو کسانو ژر تر ژره د نیول هدایت کړی دی. د وزیر اعلی پر حکم باندې دواړې مقدمې و سیریس کرایمز انویسټیګیشن وینګ ته سپارل شوي دي. وزیر اعلی پر ساینسي بنیادونو په سپا توګه د دواړو مقدمو د پلټنې هدایت کړی دی. وزیر اعلی د جدید تحقیقاتو پر بنیاد د تکنیکی وسایلو د استعمال حکم جاری کړی دی. هغه څرګنده کړه چې ملزمان کې هر څومره به حسره وي تر قانون بالاتر نه دي. د سېنیټ هومن رایټس دپاره د قایمه کمیټې چیرپرسن سېنیټر سمینا ممتاز زهري د کوټې فضایي روغتون کې د ارنایي په طالب کول ماینز ایریا د ګیس په چاودنه کې پر ټپیانو باندې پوښتنه وکړه او د ټپیانو لخوا خپلوانو سره د زړه خواله وکړه. ممتاز زهري څرګنده کړه چې مزدوران د معیشت بنیادي کردار ادا کوي. د هغوی ساتنه د حکومت ذمہ داري ده. هغه د دې پیشي د صفا پلټنې او د مایننګ په څانګه کې د ساتنې لپاره پر چارو تر سره کولو ټینګار وکړي. سېنیټر سمینا ممتاز زهري د مړه شوو کان کیندونکو لپاره د بخښنې او د ټپیانو د ژر روغتیا دپاره دعا وکړه. د تعلیم صوبایي وزیر رایلا حمید خان دوراني ویلي دي چې په صوبه کې د تعلیم د ښېګړې او ستونزو د هوارولو دپاره پر صوبایي کچه باندې تر خپله وسه پورې چارې ترسره کیږي. د تعلیم صوبایي وزیر په ګورنمنټ ګرلز ډګري کالج کې د شهید بېنظیر بټو د ډسټرکټ ټاپر سکالرشپ په لړ کې جوړ شوي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د تعلیم په څانګه کې سمدلاسه ستونزې هوارې کړل شوې دي او د نورې ښېګړې لپاره چارې ترسره کیږي. د تعلیم صوبایي وزیر د شهیدي بېنظیر بټو د ډسټرکټ ټاپر سکالرشپ په رڼا کې 180 لوستونکو نجونو او هلکانو ته د 3 لکه کالداري چیکونه ور وویشل.
هغه وویل چې له بېلابېلو سیمو څخه ورغلو لوستونکو ته د چیکونو ورکولو مرام د هغوی د ستونزو هوارول دي. هغه وویل چې په وزیراعظم اوسوبې ته دانش سکولونه ورکړل چې له کبله یې موږ ته ګټې ورسیږي او زموږ تعلیمي ستونزې به هوارې کړل سي. له دې سره سم د پښتو خبرونه پای ته ورسېدل او موږ ته راکړي اجازت د لوی الله په امان.